د لوی او بخښونکي خدای پاک او سپېڅلي نامه قدرمنو لیدونکو په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ. راځم غواړم چې په اډوب افټر افیکټ کې د ویجوال افیکټس یعنی په هغه څه باندې درته ویډیو جوړه کړم چې په فلمو کې ورڅخه استفاده کیږي. یعنی زیاتره وخت په امریکایي فلمو کې، بالیووډ، هالیووډ فلمو کې په زیات اندازه له دغه ویجوال افیکټس څخه استفاده کیږي. ګورئ کله مو چې د اډوب افټر افیکټ کورس فایل کولو په هغه وخت کې ویل چې اډوب افټر افیکټ په دوه موخو کارول کیږي. یو موشن ګرافیک دی، بل ویجوال افیکټس دی. موشن ګرافیک مو ان شاء الله مختلفې ویډیوګانې جوړې کړې، مختلف انیمیشنونه هم تر سره کړي دي. نو په دې هیله چې له هغې څخه څه زده کړو، راځم ویجوال افیکټس باندې خبرې درته کړم او ویډیو جوړو. ګورئ ویجوال افیکټس چې دی زیاتره وخت په فلمو کې کارول کېږي، څه هم موږ تاسو ژورنالیستان یو، موږ تاسو پر انیمیشن اعلاناتو برخه کې مو زیات کار باندې وکړلو، خو بیا هم کیدای شي ځینې وخت له ویجوال افیکټس څخه هم استفاده وکړو. دلته زه ځینې نمونې درته ښیم. ویجوال افیکټس څه معنا؟ ویجوال افیکټس ځینې جادي کارونه یو ځای ته ور اچول، په یوه صحنه کې په طبیعي ډول د یو شي اضافه کول، دو ته ویجوال افیکټس ویل کېږي. مثلا زه راځم، ګورئ دلته دغه ویډیو تاسو ته پلی کوم. ګورئ په طبیعي شکل باندې اوبه دي، مثلا دا اوبه دي، زمری دی، مثلا دلته سپی دی، دلته بل زمری دی. په طبیعي شکل که چیرې زه اصلي ویډیو دی تاسو ته وښیم، ګوره که کمره هرې خواته حرکت لري، دغه کوم شیان چې په صحنه کې اضافه شوي ده هم په همغه شکل سره د کمرې مطابق حرکتونه لري. داسې نه چې مثلا ته لاندې مځکه وښوري یا مثلا اوبه وښوري، هر څه دا جدا جدا دي. د فلمو کې مې لیدلی وي چې یو ډېر ښه باغي وحشي جوړ کړی وي، یا مثلا یو ډېر ښه منظره یا طبیعي ځای جوړ کړی وي، ابشارونه وي، د لوړ لوړ ځایونه اوبه تویېږي. که څه هم په نړۍ کې دغسې ځایونه موجود دي، خو بیا هم زیاتره یې په افټر افیکټ ویجوال افیکټس کې څنګه کېږي، جوړېږي. یا مثلا که چیرې زه تاسو ته دغه ویډیو وښیم، ګورئ په دې شکل سره اصلي ویډیو دغه ده چې ما مثلا ډکه کړي په موبایل باندې، او وروسته یې ویډیو دغه ده چې ویجوال افیکټس کار دی چې کولی شو مثلا د هر څه سره بیا اکشن په کار دی. که چیرې مثلا دا له یو چاودنه کېږي او ته د چاودنې د څنګه ولاړ وې، دا نو نه کېږي. یا مثلا آسمان شین وي، ته باران وروې، دا نو ویجوال افیکټس کې یو غیر مسلکي یا غیر قانوني کار یې بولئ، دا په دو شکل سره نه کېږي. یا مثلا اور دی، تا دلته سپین دود ورکړی وي، هغه په دې شکل سره داسې. یعنې هر څه ته باید موږ تاسو فکر وي چې په څه شکل سره ویجوال افیکټس ویډیو موږ تاسو جوړه کړو. که څه هم ګورئ دا اور اوس هم ډېر اشتباهات لري، خو بیا هم چې باید په دقیق شکل سره جوړ شي. یعنې موږ تاسو ګورئ که دغه اوس باد د دې خوا ده، یا مثلا دغسې یو شی وي چې باد د دو خوا نه یو څه ووي، هغه نو بیا نه کېږي چې مثلا یو طرف نه باد وي بل طرف نه، ټول باید په یو طرف باندې وي. نو په دې شکل سره کولی شو موږ تاسو ویډیوګانې جوړې کړو. نو دا هر څه یوازې او یوازې موږ تاسو په افټر افیکټ، همدارنګه په سینما 4D او 3D ماکس کې مخکې نه ورته ډیزاین کېږي، بیا افټر افیکټ کې موږ تاسو انیمیشن ورکوو. راځم د دوی دپاره چې زه ویجوال افیکټس باندې لومړی ویډیو جوړه کړم، خو د دونه مخکې زه باید تاسو ته ټریکینګ وښیم. ټریکینګ خپله په اډوب افټر افیکټ کې د کمرې د صحنې سره برابرول دي. یعنې که چیرې موږ تاسو یو نوی شی صحنې ته اضافه کوو، څنګه هغه باید ټرک شي تر څو پورې صحنې سره میچ شي، او وروسته د هغو نه موږ تاسو انیمیشن ورکړو. راځم د دوی دپاره یو نیو کمپوزیشن اخلم. نیو کمپوزیشن ورته هم چې باید HD وي. صحیح HD کمپوزیشن شو. د دوی دپاره راځم، زه اول یوه صحنه راخلم، مثلا یوه ویډیو راخلم، فرض یې کوئ دغه ویډیو ده، امپورټ
راځم دا کمپوزیشن کې اچوم رایټ کلیک په باندې کم ترانسفر متام چې فیټ ټو کامپ شي. ګورئ دا ویډیو د په دې شکل سفر ځکه دا 8 ثانیې ویډیو ده د ما 8 ثانیې ویډیو بس ده ورته تر دغه ځای پورې ان وایم تر څو پورې ټول کمپوزیشن د ما همدومره شي 8 ثانیې. زه اوس راځم ګورئ دا ویډیو چې زه کله پلی کوم ساوند ډیزاین لري کوم ګورئ د کیمرې ټکان دی صحیح د کیمرې ټکان کړی دی. زه غواړم چې اول دغه ټکان د حرکتونه پیدا کړم د کیمرې ټول حرکتونه پیدا کړم. د دوی لپاره راځم موږ تاسو څو ډوله انیمیشن کې څو ډوله ټریکینګ لرو. یو ټریکینګ د ټریک ان موکا د چې دلته زه خپله د لرم موږ تاسو د دوی طریقه کولی شو په دوی کې بیا ځینې امریکایي فلمو کې زیاتره د دغه موکا نه استفاده کیږي که څه هم دا کارونه په افغانستان کې نه کیږي که هم شي څوک یې نه ویني یو کس کله په هوا کیدای شي مثلا سپایډرمن دی یا یو شی دی بل شي هغه کسان هغه شیان دلې څوک نه مینې او نه استفاده ورڅخه کیږي. بل دغونه وروسته ټریک موشن دی او ټریک ماسک دی چې موږ تاسو دلته څنګه ولرو. راځم په ویډیو باندې چې زه کله کلیک وکړم اوس انیمیشن ته راشم ګورئ ټریک کیمرا څنګه فعاله کیږي. زموږ تاسو کار په دغه ویډیو کې د ټریک کیمرا دی یا که چیرې مثلا دلته نه وي موږ تاسو دلته هم لرو. راځم وینډو ته په وینډو کې ټریکر چې کله فعاله شو ګورئ یو ټریک موشن دی بل ویب سټیپلایزر دی چې مخکینی ویډیو کې په دا باندې درته ویډیو جوړه کړې وه چې د کیمرې ټکان څنګه وي له منځه وړي. بل دغه وروسته ټریک موشن دی. ټریک موشن مو په د پارټیکولر په ویډیو کې ویډیو جوړه کړې وه چې موږ تاسو یو شی ورته ټریکولو د هغه ټریک سمو یو څه اضافه کول. مثلا موږ تاسو پارټیکولر زه به ویډیو درته وښایم موږ تاسو څنګه کول یو ځای کول. په دې شکل سره ګورئ موږ تاسو د دغه موبایل حرکت د ټریک موشن په واسطه پیدا کولو همداسې فریم په فریم باندې ورته تلو بیا وروسته دغونه موږ تاسو دغه ورسره وصل کړي دي په دې شکل سره. نو موږ تاسو نننۍ خبره په ټریک کیمرا باندې ده چې دغه ویډیو موږ حرکتونه پیدا کوو. راځم دلته په ویډیو باندې کلیک کوم راځم ټریک کیمرا باندې کلیک کوم دا بوس انالایزینګ شي د پریمو ترتیب دی چې مثلا دغه ویډیو 8 ثانیې د څو پریمه ده هر یو پریم په پریم باندې دا انالایزینګ کیږي او موږ تاسو ته د کیمرې حرکت پیدا کوي. ګورئ ټوله 246 پریمه ده چې په یو منټ کې به دا څنګه شي انالایز شي موږ تاسو ته د کیمرې ټول حرکتونه پیدا کوي. بیا چې هر څه په صحنه کې موږ تاسو اضافه کوو په طبیعي شکل موږ تاسو ته ښکاره کیږي. البته یو شتم باید فهم شي د هغو باید لایټینګ منظم وشي کالرینګ وشي دا چې مثلا په صحنه کې دلته ته یو شی اضافه کوي په هغه ډېر روښانه وي یا مثلا بیکګراوند تیاره وي یا اصلي سوژه تا روښانه وي کوم شی چې ته اضافه کوي هغه تیاره وي بیا نو څنګه کېږي سر نه ورسره خوري. نو باید داسې کار وکړو چې د بیکګراوند سره سر وخوري. ګورئ په دو شکل سره موږ تاسو ته ټوله ویډیو ټریک شوله مختلف پوینټونه یې دلته موږ ته راکړل چې مثلا هر پوینټ د یوه شو سره وصل دی یعنې د صحنې سره دغه هر یو پوینټ څنګه دی وصل دی. دلته مختلف نور سیټینګ لري چې مثلا شو ټریک پوینټ دغه پوینټونه 3D وي یا مثلا 2 بودي وي یا 3 بودي ورته هم چې 3 بودي وي. مثلا ټریک پوینټ سایز یې د اندازه یې څومره وي زه ورته هم په دې شکل سره وي. بل ټارګټ سایز د مثلا دغه د موږ تاسو هدف سایز څومره یې زه ورته هم چې مثلا په 2 اندازه وي. ګورئ اوس دومره شو زه ورته هم چې نه کوچنی وي په 2 شکل سره ورته هم چې نه 100% یا دونه ډېر څنګه کېږي په 2 شکل سره. ګورئ اوس موږ تاسو ټریکینګ چې شو تکمیل شو نو زه اوس څنګه کولی شم چې مثلا یو څه درته اضافه کړم. که چیرې زه وغواړم په دې دیوال باندې یو څه اضافه کړم یا مثلا دلته پر ځمکه باندې یو څه اضافه کړم یا په دغه ځای کې یو څه اضافه کړم. ګورئ د دغه سرې او تورې لیکې دغه موږ تاسو ټارګټ سایز چې دی دلته د ماوس چې ځي
دغه که په هر طرف ته مخ وي په همغه طرف ته موږ تاسو ته څنګه کېږي یو څه اضافه کولی شو. مثلا فرض کړه په دیوال باندې ګوره مخې اوس څنګه دی دیوال طرف ته دی. زه راځم دغه سایزونه کله کوچني کم بیا ډېر ټارګېټ هغه ما ترکیوي. مثلا فرض کې په دغه ساحه کې رایټ کلیک دلته درته وي کریټ ټیکسټ اینډ کیمرا دی، کریټ سالډ دی او کریټ نل آبجیکټ دی. نل آبجیکټ خپل یو کومکی لیر دی که یو دانه نل آبجیکټ جوړ کړي څو دانې بیا ته کولی شي څنګه کې هر څه د 200 واصل کې که ورته چې کریټ سالډ یو سالډ ګوره څنګه شو دلته واصل څنګه شو جوړ شو. زه بیا کولی شم مثلا د 200 یو څه واصل کړم. مثلا ورته هم چې یو دانه سالډ دلته جوړوم. فرض که یو دانه سالډ په دغه ځای کې مخامخ جوړوم. راځم داسې د ویډیو په دو شکل سره راځي. فرض که یو سالډ په دغه ځای کې جوړوم. راځم مثلا فرض که یو سالډ په دغه ځای کې جوړوم. په دغه ځای کې اوس زه غواړم چې مثلا دغه سالډونه مې جوړ کړل په دو شکل سره. راځم غواړم چې 200 څه واصل کړم. راځم رایټ کلیک کوم د پری کمپوز کوم. یو پری کمپوز نه جوړوم. پری کمپوز په دې معنی چې کله زه په دې باندې ډبل کلیک وکړم یوازې ماته دغه څه ښکاره کېږي. راځم ګورئ په دو شکل سره. راځم غواړم دغه شین رنګ ځنه لرې کوم دوی ته یو څه ور اضافه کړم. راځم دلته رایټ کلیک یو څنګه کوم. راځم پرته کې دغه څو لوګوګانې دي زه یې دوزه امپورټ کوم په دو شکل سره. راځم دا لوګو راخلم دلته SYM سکیل ورته هم چې یو څه باید کوچنی شي. اوس په هر شکل سره چې همغه موږ تاسو سالډ جوړ شوی په همغه شکل سره دا لوګو هم څنګه شي دلته واصل شي. راځم مثلا ورته هم چې دا هم فری کمپوز کوم. ډبل کلیک دا سالډ رنګ ځنه لرې کوم. ورته هم چې دلته افټر افیکټ لوګو څنګه کوم ورسه وصل کوم د هغو سره. راځم بیرته د کمپوزیشن ته ګورئ په دو شکل سره. مثلا راځم دا هم پری کمپوز کوم. ډبل کلیک دا کالر ځنه لرې کوم. ورته هم چې دغه لوګو ده د اډیشن لوګو ده SYM سکیل یو څه ورته کوچنی کوم. بیرته راځم فاینل ته. کله چې مثلا د ویډیو دغسې راشي په دو شکل سره ورته هم چې دغه رایټ کلیک نیو فری کمپوز ډبل کلیک دا هم ځنې ډیلیټوم. کولی شي ویډیو وي عکس وي بل شی وي هر څه چې وي په ډېر اسانۍ سره یې ورسره واصل کولی شو. فرض کړئ د دغه ښاري څه یو بل څه واصل کړم. پری کمپوز ډبل کلیک دغه ځنه لرې کوم. راځم ډبل کلیک ورته وایم چې مثلا دغه تصویر دی ورسره یو ځای ومایي که ویډیو وي که تصویر وي که هر څه وي کولی شي ورسره یو ځای کې SYM سکیل یو څه یې کوچنی کوم. فرض کې په دو اندازه باندې رسم بیرته دلته. اوس چې زه کله ګورئ ویډیو پلی کوم هر څه په دغه صحنه کې په طبیعي شکل سره څنګه شوي دي اضافه شوي دي. که مثلا یو چې لا ښایسته شي راځم دو ته په دغه اول فوټوشاپ لوګو ته افیکټو ته راځم. په افیکټو کې ورته هم ډراپ شوډو راخلم په دو باندې اپلای کوم. راځم ورته شوډو سایز چې څومره وي په دو شکل سره. په دو شکل سره هر یوې ته تاسو کولی شئ همدغه شوډو ورکړئ چې په طبیعي شکل باندې څنګه شي معلوم شي. کله یې زه پلی کړم
په دې شکل سم تاسو کولی شو کیمرا ټریکینګ څخه استفاده وکړو. نو قدرمن لیدونکو تاسو هم کوشش وکړئ چې کیمرا ټریکینګ باندې کار وکړئ. زه غواړم چې په راتلونکو ویډیوګانو کې په ویژوال افیکس باندې یعنی غواړم چې مثلا دغه تعمیر ته اور واچوم یا البته په اډوب افټر افیکټ باندې او همدارنګه دلته په دغه صحنه کې نور څه په طبیعي شکل څنګه اضافه کیږي په راتلونکي ویډیو کې درته ښیم. نو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه تاسو د کیمرې ټریکینګ یوازې زده شوی وي چې دلته په ټرکو کې ټریکر کیمرا وه. نو په دې هیله چې له دغه ویډیو څخه مو څه زده شوي په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله دغه ویژوال افیکس په ویډیو درته جوړوم. تر بلې ویډیو د خدای پامان.